شونګا بابا سلام علیکم. السلام علیکم جنرال صاحب. ستړي مشه بدل نمبر راځي په بدل نمبر راځي. سلامونه کوم. دغه دا موضوع کراته موضوع د CIA د جاسوسانو خپل چار او په کلک سره مبین صاحب راته وې خپل چاړې په وبو کې لیدل تیار مرتلم د کړي هغه رسۍ چې نجیب مو په اعدام ک هغه مم ساتل کې اچول جوش وبو کې لګا نرم سي مهرباني ولا جنرال صاحب نجیب کوم اعدام ک اصل سړی د اعدام د نن کابل کې ناس ته چې یو به کورتو د قسم مې د په خدای اصل سړی ووس دی چې ملت پر خوشاله شي اته چې غونډه اسیا به پر خوشاله شي. دا یو سړی دی چې د دې نه ډارن سړی زمونږ په تاریخ کې یو به غلام باز غلامانی د غیرت لري دی کې بیخي غیرت نشته بیخي داسې ډارن دی چې د خپل تاریخ هغه یو کس یو څوک چې زما ملک ته راغلی و هغې زما خدمت او نن زمونږ هغه ستر امپراتور ته هغه د څوم بار دی چې دوی سپکاوی کوي او دا ورته بې شرمانه چکچکې کوي سره د نور ټامیانو چې محب نومیږي یو څو دانیانو عینکې هم بیایي ښي چې دوی بیخي ضمیر نه لري. ایمان به یو سړي کې نه ضمیر به وه ضمیر به د سړي راژوندی شي او کار به یې وکړو. دوی د پیسو دپاره اوس بېادبي دي ما پې خپل ناموس هم خرڅوي کم خو نه دي دوی د پیسو دپاره پښتو خبرې نه کوي چې پښتو خبرې وکړي دوی به د وظیفې نه اخوا شي که پښتو خبره دې وکړه وایي تعصب دی دا داسې خلک دي چې بیخي ما اصل شلونګا وروره دغه یو خبر درته کوم صحیح د توهین یو کاس کړی قاري صاحب په هغه وضاحت درکړي په ژوند کې باید د قوم نوم وانه خیستل سي ځکه موږ او تاسو ټول اول مسلمانان یو بیا د امریکایي اشغال په مقابل کې ټول قومونو خپل غوښنده حصہ اخیسته دا څو جاسوسان دا د قوم مشرتوب نشي کوي. فرض که غنی د پښتنو مشرتوب کوي سي نه د لوی قندهار او د امدسي د لوی پکتیا مشرتوب کوي سي نيس کوي. صالح د تاجک مشرتوب نشي کوي نه دغه بل خنزیر دغه نن سي د پرون سپکاوي کړي نه دا د هزاره مونږ او تاسو قرباني چې د امریکانو په مقابل کې د روسانو په مقابل کې د درون ملت ور کړی دا هغه که تاجک ده ازبک ده کازاره ده که پښتون ده دې ټولو لکه ورونو غوندې د خپل ناموس نه خپل عزت نه خپل شرف نه دفاع کړي. بالمقابل که جاسوسي کړي ده پښتون هم کړي تاجک هم کړي هزاره هم کړي ټول پښتون مونږ نشو یادوای چې دا غلام ده یو د شړونګا په سار باندې یا یو کرزي په سار نو مونږ مشترکات دي هغه یو ملت په شکل مهله دا هر لایف کې پښتو دانه چې مونږ پښتانه په خپل ژبه کلتور فارس افتخار کو خو تاجک مورور د هزاره مورور د په دې انقلاب کې موږ سره برخه اخیسته تانه مې وهی لدا د خبر ډېری خېکه دغه د قوم پرستی تعصب کدي خپل مغز وېسته نو یو خو به د خیر ملت ورسیږي بل با د بل قوم یو څوک درنه خپکیږي نه کدی چې ته به تاجک ملګری لري خو ازبک ملګری بلري هغه به نه درنه خپکیږي بل به یو لوی درون ملت ته توهین نه کیږي. مننه مبین صاحب ستا خبرې سره زه بالکل موافق یم. دغه کومه خبره چې ته کوې دی په سلو کې 200 دی کې داسې کس نشته خو چې سړي زړه خوشحاله شي. اوس که دغه خبره تا ما ته لیب کې وکړه چې دغه تعصب مه کوه اوس زه به یې ومنم بېشکه صحیح خبره ده خو دی داسې نشته. زغم به کوو ډېر مشکلات مو په مخ کې دي زغم ډېره مننه او آخر پیام مې دا دی د خدای نه دا چې زه غواړم چې دغه کس چې اوس پیلن پارک کې دی سره دغه څو ټامیانو دغه چې خدای پاک همغه د هغه ورځ پرې راولي دا به ډېره ښه چې مننه د وخت راکولو نه کومه خدای قدرمن شیخ قاري صاحب محترم څه تفسیرات دي ورور په خبرو باندې لري. سلامونه مبین صاحب محترم تاته قاري صاحب محترم ته د لایف لیدونکو ته ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. مبین صاحب محترم دغه مخکې ورور چې کومې خبرې وکړلې هغه زړه درد کوي زړه درد ورکوي دا وخت په افغانستان کې دا یو منلی حقیقت ته ګوره چې ګوره د کابل په حکومت زموږ ستاسو په افغانستان کې په هر اداره کې کوم وګورو هغلته نه پښتو مکتوب شته او نه د پښتو مکتوب ورکول کېدلی شي. دا د ما په ګمان یو جرم ګڼل کېږي. که چېرته یو څوک پښتو عریضه ولیکي پښتو مکتوب یو مکتوبي شکل یو چېرته کتاب پښتو باندې وجود ولري په یو اداره کې دې ته دوی د جرم په سترګه ګوري. که هره لوحه ویني دا به نصرت ورور دا مونږ هر څه منو دا حقایق دي دی به خو راځي چې دې سرچینه وچکو. قاري صاحب ډېره ښه خبره کوي هر وخت څوک یو علاقې هغه وایي راځه هغه چینه وچکه چې ټول دغه بدبختۍ له هغه نه
سرچینه خبر هم دلته ده، خبر هم دلته ده مبین صاحب محترم، موږ دا وایو. اوس پارک کې بابا ناز ده، یو خاتم جاسوس ده، بل ماوینم جاسوس ده، دای په خپل ملاقه د پاک او سپین سړی په هر شي سترګې پټي. معامله یو حد لري. کرزی هم د امریکانو غلام، لیکن د کرزي او د غنی پرتله موږ نسو کولای. هغه امریکانو راوستي، هغه هم د امریکانو ډالرو تر دې زیات ورکو، تر دې زیات اکماله ده، لیکن دغه یو بیتولي شیرونه نه دی ویلي، بیتولي لملمي نه دی کړي. دغه څه په څنګ کې یو څوک ناستو، یو درد د افغانانو یو ورده، کله به چاته گریوان شکو، کله به زړه، کله به فریاد کوه، خو بل اخره په امریکانو هغه شپینی عملیات بند کړ، یا په اول کې یا په اخر کې. یو هنر دی ولسمشر یو اکټر غوندي وو، دا غریب څه شه، دا خبرم نه پوهیږي، هغه هم نه پوهیږي. اوس کم از کم دغه په جرم کې زده یو قوم ته یو ویاړلي قوم ته توهین وکړ. نن باید ولسمشر په دې شړونګا په دې جلسې کې نه وای پرېښی، 15 جلسو کې نه وای پرېښی، دفتر نه منې کړی وای، مجبوره کړی وای چې بکنه وغواړي. زه ګوره مبین صاحب محترم، زه په ولسمشر باندې دا نه چې د طالب ملاتړ کوم، نه، زه په ولسمشر باندې غږ کوم. زه ورته وایم چې ولسمشره، که ریاست کوې قاطعیت له طالب زده کړه، که ریاست کوې قمانده و قاطعیت و اراده و تصمیمګري و سیاست له طالب زده کړه. باور په خدای وکړه. خو بیا دښمن مې سمه ده، دښمن مې ولې پناه یې در سره کوم. نصرت صاحب که طالب نن غلام سو، دا قاطعیت به نه. خدای مکه که طالب مزدور شو، دا قاطعیت به نه. قاطعیت هغه خپلواکي غواړي، هغه فیصله باید په خپلو کې ډیر شیونه د غنی بزړه کیږي، لیکن کولای نشي. دا وایي 15000 بندیان دی ولسمشر اراده نه وسی خوسي کی، لیکن دا په خوسي کا هغه به قاطعیت درلوده، لیکن هلته غلام امریکان ورته خوسي کا. د هر څه په ازادۍ باندې کېږي. نصرت افغان صاحب جای مو غلط کړی د تل چانه قاطعیت غواړي، ټول اکمالات امریکان وسایل قاعده محترم مونږ وایو چې 15000 بندیان خوشي کېدل، 10000 بندیان خوشي کېدل، سترې کرښې ولې له هغو څخه تېر شولې، هغه بیا لاړل په زرغونو کرښو بدلې شولې، دلته قاطعیت له منځه لاړی. قاري صاحب که ته دې مونږ غږ نه اورې، مونږ مجبورا باید قطع کړو او بیرته دې راواخلو. قاري صاحب محترم، د انټرنیټ ستونزه ده که هر شی ده، خو مبین صاحب غږ ما اورم. بخښنه غواړم قاري صاحب. وعلیکم. قاري صاحب د نصرت افغان سره غواړم څه خبرې وکړئ سره. دا یې وایي چې طالب ملاتړ نه کوم، خو حکومت باید له طالب نه قاطعیت زده کړي. حکومت کولی شي طالب غوندې قاطعیت، طالب غوندې دریځ اختیار کړي. د طالب او د کابل د ادارې ترمنځ څه توپیر ده چې دوی قاطعیت نه لري؟ دلته اصلي ستونزه دا ده مبین صاحب، د اشرف غني په خپله دوره کې، په 13-15 کلنه دوره کې ډېره کوشش وکولو چې دغه ځینې جنګ سالاران مهار کړي او ځینې خلک مهار کړي، خو ده ونه کړی شپله. تاسو ته بهتره معلومه ده، ګورئ د تحلیف په مراسمو کې چې کله 2 ځایه لوړه وشوه، نو هغه چې و دا د امرالله صالح د پاره چې کوم دفتر ته ان شوی و، هغه کې دوستم و، نو دوی کومنډویان پسې ورولېږل چې هغه دوستم د هغه نه وباسي. دوستم خو د عبدالله سړی و، هغې ته هغه ورکړی و، ځای یې ورکړی و، هلته تحلیف مراسم مشول. نو کله چې هغه د نظامي ځواکونه ووتل، سکاټ میلر دفاع وزارت ته خبرداری ورکړو چې امریکایانو ته هیڅ کله هم سیاسي هغه کې د داخله د منلو وړ نه چې داسې وکوي. د غني فرمان او د غني حکم په خپل ځای پاتې شو، نظامي ځواکونه واپس ول خپلو قرارګاهو ته، خو دوی عملیات ونه کوله. موږ هغه وخت کې ویلو، دوی ته ویلي وو چې که چېرته تا غني ولسمشر وي، د هېواد قانوني مشروع ولسمشر وي، که نه رایې ګټلې، تاسې وایئ چې په انتخاباتو کې ګټلې جمهوریت ده، نو د جمهوریت پر وړاندې خو طالب هم تا نه بغاوت کړی ده، عبدالله هم بغاوت کړی و، خو که چېرته تر اختیار مشروع نظام یې ولې دا باغي کنټرولولی نه شي؟ د کابل په ښار کې دننه ستا سره په 2 کیلومترۍ کې همداسې نوره ډېر در واخله. دلته ګورئ د امریکایان چې وو، د خارجي اشغالګر چې وو، د هېواد جزیرې تقسیم کړی و په خپل منځ کې.
مزار دی یو چاو، هرات دی بل چاو، ننګرهار دی بل چاو، خوست، قندهار، روزګان، پکتیکا دا دی بل چاو، غزنی او دغه ولایتونه دی بل چاو. دا د هیواد تقسیم شوی و، د اشغالګرو په خپل منځ کې تقسیم کړی و. دوی خو داسې فکر نه و کړی چې موږ به داسې دا ملت به راپسې راپورته کېږي او داسې موږ په سوټیو به هم د دې خاورې نه باسي. دوی خو وایي چې بس دا موږ ته پاتې شو. هر چا په خپل خو عطا محمد نور چې و هغه د جرمنانو سره، جرمنانو غلام و، د جرمنانو سره اړیکې درلودې. هغه هلته وارلورډ او هغه هلته امپراتور و. دغسې راځي کې په ننګرهار په قندهار کې و، دغسې په حضرت علي و، دا نوره جنګ سالاران جنایتکارانو، دا کافریار و، دا خلک په شمال هغه کې و، په ننګرهار کې و، داسې په هرات کې درواخله، دغسې په مرکزي نورو ولایتونو کې درواخله. دغه اشغالګرو امریکایانو او د هغوی ملګرو دا هیواد تقسیم کړی و. نو مرکزي حکومت غني یا کرزي یا بل به چې عطا محمد نور ته لاس تېرولو، هلته به هغه خو د مستقیما د جرمنانو ملګری و، جرمنیانو مقرر کړی و هغه ځای کې. نو جرمنانو به غني ته وویل چې لالا خپل قرار د کېنه، هغه بیچاره به غلی کېناستو. غني به چې په د جنرال رازق د لرې کولو هڅه وکوله، جنرال رازق یې ورې لرې کړو. تاسو ته به یاد وي مکتوب یې پسې صادر کړو چې جنرال رازق راغلو، ورته ویل چې غني ته تا کله زه مقرر کړی یم، ته څوک یې چې ما لرې کوې؟ امریکایي جنرالانو ورته وویل چې دا سړی ته نشي لرې کولی. دغسې د څومره جنایتکاران چې سی آی ای دلته روزلي وو او د افغان ملت د پاسې سپاره کړي وو، هغې ته ځکه دولت څه ویلی نه شوله. د موږ په خوست کې، په خوست پکتیا کې د زرباتیانو په نوم د کمپاین په نوم ملیشې دي، د سی آی ای ملیشې دي. ټولو خوستوالو ته، ټولو پکتیاوالو ته پته ده، معلومه ده ورته چې د هغوی اکمال د کابل د ادارې لخوا نه کېږي، د هغوی اکمال د امریکایانو لخوا کېږي مستقیما. او دوی چې په کومو د تلاشۍ په پوستو ولاړ وي، تلاشۍ په ځایونو ولاړ وي، هلته دوی ته کامرې لګېدلې وي، د امریکایانو د میدان ویي نه کنټرولېږي. که چېرته کوم ځای کې دوی تلاشي وانخلي، دا ټولو خوستوالو ته معلومه ده، کوم ځای کې دوی تلاشي وانخلي، امریکایان خبر ورکړي چې راوی غواړئ پلانی، هغه راوغواړي درشي ترې وباسي، وی شړي، بس نوره پوښتنه نشته. او کوم ځای کې چې دوی عملیات کوي، نه امنیت قمنداني خبرېږي، نه ملي امنیت خبرېږي، نه ولایت خبرېږي. دوی په خپل سر به عملیات کول، په خپل سر به خلک وژل. دغه خلک دولت نشول کنټرولولی. دغه معصوم ستانکزی چې کله استعفا ورکړه، تاسو ته به یاد وي په ننګرهار کې د یوې کورنۍ 5-6 کسان یې ووژل، هغه د دولت خلک وو. دغه هغه د 01 او 02 قطعات وژلي وو، امریکایانو وژلي وو. معصوم ستانکزی چې کله استهزار شو، نو هغې ورته وویل چې دغه د سی آی ای ملیشې چې دا د موږ په کنټرول کې نه دي، نه د دوی د تشکیلاتو نه موږ خبر یو، نه د دوی د عملیاتو نه موږ خبر یو. څرګند پارلمان ته یې ووایه او په ځکه استعفا ورکړه چې دا کار دی ما نه ده چې تاسې ما نه په دې باره کې پوښتنه کوئ. نو دلته دغه غني یا د غني ملګري دا قاطعیت ځکه کولی نه شي چې دوی غلامان دي، تر شا نه کوم قوي فوز لري، نه تر شا قوي ملت لري، نه بل کوم ملاتړ لري. نو قاطعیت خو په یو څه کېږي، نو قاطعیت خو په تشه خوله نه کېږي، قاطعیت خو د کمرو مخې ته په غرهاری نه کېږي. قاطعیت خو باید ته څه ولرې بیا قاطعیت وکوې. بالکل قاری صاحب محترم. نصرت غنی مهرباني وکړه. ابو عایشه لږ صبر وکړه، نوبات درکو. غنی وروره که کوم سوال لري مهرباني. صرف مبین صاحب محترم، قاری صاحب محترم ته دا یو صرف یو پوښتنه ځینې کومه چې خیر ده، دغه لایفونه خو موږ یې مخ ته وړو، تاسې هم مخ ته وړئ. خپرونو کې اکثریت وخت قاري صاحب راځي یو داسې فضا رامنځته کړو، یو داسې فضا جوړه کړو چې دغه خپل خلک سره رامتحد کړو، د خپلو خلکو لپاره کار وکړو، دغه نور نفرت له د خپل منځه لرې کړو، تر څو چې مثلا هغه چې تاسو په خبره باندې سی آی ای جاسوسان یا د پاکستان د آی اس آی جاسوسان دي، دا به له خپل منځه وشړو او په خپل منځ کې یو افغان حکومت جوړ کړو او دغلته به یو پرمختللی نظام ولرو، تر څو چې نور واکونه له دې افغانستان څخه، د افغانستان د خلکو له ګریوان څخه ورمخ ویو، دا حالتونه وباسو. قاری صاحب دا د حکومت درته نصرت غني وروره ستاسې غږ ما ته کاټ راځي، قطع کېږي. نصرت غني نصرت غني د مونږ غږ
اوس تا غږ شته نصرت غني وایي راځه چې نفرتونه لرې کو خپلو کې سره متحد شو د CIA او د ISI جاسوسان له منځه لرې کو یو افغان شموله حکومت جوړ کو نو خو دلته خو نه جوړېږي په مبین لایف صاحب کې ګورئ دا د موږ تاسو د دغې ورونو دا غوښتنه څه ده چې دوی وایي چې راځئ موږ تاسې به سره جوړ شو خو موږ خو همدا چیغې وایو موږ جوړ یو سره دغه نصرت غني یا څومره نور افغانان دي د په څېر څومره افغانان چې دي هغه د موږ دوی منځ کې مشکل نشته تاسې به یې وګورئ اصلي ستونزه د ټامیانو فلبرایټانو سره ده د دغې میلیونرانو میلیاردرانو سرمایه‌دارانو سره د موږ ستونزه ده